سلامونه وخت مو په خیر د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. په داسې حال کې چې د هرمز تنګي په اړه د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ کړکېچ دوام لري، د دواړو هیوادونو چارواکو د دې ستراتیژیکې لارې د خبرو اترو راتلونکي په اړه مختلف دریځونه څرګند کړي دي. ډونالډ ټرمپ د ایران سره د یوې هوکړې د امکان په اړه خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې ایراني چارواکي د هرمز تنګي په اړه په خپلو دریځونو او یوازې له عمان سره په دوامداره خبرو اترو باندې ټینګار کوي. په وروستیو ورځو کې د واشنګټن او تهران ترمنځ ګواښونه یوازې تر څرګندونو محدود نه دي پاتې شوي، بلکې د دواړو لورو دریځونه یو ځل بیا پوځي بڼه خپله کړې ده. په همدې وخت کې د تهران او دوحې ترمنځ اختلافاتو د ایراني پیلوټ پر برخلیک او په لبنان کې د روانو نښتو هم د دغو ترنګلتیاوو شدت زیات کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې له ایران سره د خبرو د پیل خبر ورکړی و او ټینګار یې کړی و چې مذاکرات روان دي او تهران د یوې هوکړې د ترلاسه کولو لپاره له خپل وروستي فرصت سره مخ دی. هغه همداراز په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د ایران له بشپړې ماتې وروسته غواړي هرمز تنګي د متحده ایالاتو قلمرو اعلان کړي. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, ایران اوس د یوې هوکړې د ترلاسه کولو لپاره له خپل وروستي فرصت سره مخ دی. مذاکرات روان دي او که کومه هوکړه ترلاسه نشي، ایران به له ډیرو سختو پایلو سره مخ شي او د ایران له بشپړې ماتې وروسته به زه د هرمز تنګي د متحده ایالاتو په قلمرو بدل کړم. خو تهران هر ډول مذاکرات رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي چې دا مهال د تهران او واشنګټن ترمنځ هیڅ ډول مذاکرات نه دي روان او لا هم د خبرو د بیا پیلولو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. هغه همداراز ټینګار کړی چې د قطر او پاکستان له لوري له دواړو خواو سره ترسره کیدونکې اړیکې د مذاکراتو په معنا نه دي. آمریکا این یادداشت تفاهم رو نقض کرده و ما دوباره درگیری ها شروع شده، ولی چیزی ما به عنوان آتش‌بس نداشتیم که حالا بخواد تمدید بشه. خاتمه جنگ رو داشتیم که الان وضعیت جدیدی رو پیدا کرده. آتش‌بس 60 روزه اون چه که به عنوان 60 روز مطرح شده بود، 60 روز فرصت مذاکره بود برای توافق نهایی. در اساس هم چیزی اصولا وجود نداره. واسطه ها هم قطر هم پاکستان پیام هایی رو رد و بدل میکنن، در تماس با ما هستن ولی اصلا به معنای مذاکره نیست. ما هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده. د ایران د مجلس رئیس محمد باقر قالیباف ویلي چې تهران د اسرائیلو د بریدونو په غبرګون کې له امریکا سره مذاکرات ودرول او خبرداری ورکړ چې که د اسرائیلو بریدونه دوام وکړي، ایران به ټوله سیمه په نښه کړي. هغه ادعا کړې چې د ایران له لوري د هرمز تنګي په اړه له خبرداري وروسته ټرمپ 58 دقیقې وروسته خپل دریځ بدل کړ او په خپله څرګندونو کې یې د هرمز تنګي اړوند برخه بدله کړه. قالیباف دغه ډول چلند مذاکره یعنی مبارزه بللی دی. همون تصمیمی که زور آخرین حمله‌ای که به ضاحیه کرد که مسئول اطلاعات حزب الله با خانواده شهید شد، همونجا متوقف کردیم همه چی رو. گفتم امشب اینطوری شما رو خواهیم زد. اگر رژیم صهیونیستی هم پاسخ بده همه منطقه رو میزنیم، اینطوری هم میزنیم. نتیجه صحبت ما این شد که همون شب محاصره رو برداشتن، نه 30 روز، همون شب. توییتی که ترامپ زد گفت ما امشب برمیداریم، زیرش هم نوشت البته ایرانی‌ها هم تنگه هرمز را باز خواهند کرد. هم وقت ایره من دیدم جلوش گرفتم، گفتم چنین چیزی ما توافق نداریم. به میانجیا گفتم این توییت اگر الان برداشته نشه میزنیم با همون شدتی که من گفتم. خواهش میکنم برین هیستوریا رو نگاه کنین. 58 دقیقه بعد ترامپ بخش دوم تنگه رو برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهمنامه از روز شنبه بر اساس تفاهمنامه. یه عزت اسلام نیست؟ این مذاکره یعنی مبارزه.
د دې کړکېچونو په دوام د تهران او دوحې ترمنځ د دریو ایراني پیلوټانو د برخلیک پر سر اختلافات هم زیات شوي دي. ایراني چارواکي ادعا کوي چې دغه پیلوټان په قطر کې نیول شوي، خو دوحه دا ادعا ردوي. په همدې حال کې اسرائیلو په جنوبي لبنان کې د بدر ډلې د یوه لوړ پوړي قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی او پر خپلو ځواکونو د بریدونو د ځواب ورکولو ټینګار یې کړی دی. د اسرائیلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې هیڅ برید به بې ځوابه پاتې نشي او اسرائیل به په پوره ځواک غبرګون وښیي. د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله اخندزاده وایي چې نوموړی به ناقانونه غوښتنې ونه مني او د هغه پر وینا د ناحقه احکامو پر ځای د خلکو الهي او دیني حقونو ته درناوي ته ژمن دی. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د یوې اعلامیې له مخې ښاغلي اخندزاده دا څرګندونې د ولایت د ملکي او نظامي چارواکو سره په یوه غونډه کې کړې دي. په دې غونډه کې د اسلامي امارت مشر یو ځل بیا د یووالي او اتحاد پر ساتلو ټینګار کړی او له خلکو یې غوښتي چې د دښمنانو د ناخوښ تبلیغاتو تر اغېز لاندې رانشي. د غونډه د شنبې په ماښام د کندهار په پوځي هوایي ډګر کې ترسره شوه او د ولایت لوړپوړو ملکي او پوځي چارواکو پکې ګډون درلود. شیخ هیبت الله اخندزاده په یووالي او اتحاد ټینګار کوي په داسې حال کې چې د اسلامي امارت مشرتابه تل د شریعت په پلي کولو او د دې نظام په جوړښت کې د همغږۍ پر ساتلو ټینګار کړی دی. د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز کې د سرخان دریا چین سوداګریز فورم کې د ازبکستان او چین سره د افغانستان د اقتصادي او سوداګریزو همکارۍ د پراخولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي چین د افغانستان یو له مهمو اقتصادي شریکانو او د سیمه ییز اتصال په پراختیا کې یو مهم لوبغاړی وباله او د سیمې بازارونو په تیره چین ته د هیواد د صادراتو د پراخولو پر اړتیا ټینګار وکړ. نورالدین عزیزي زیاته کړې چې په افغانستان کې د خامو موادو ګډه پانګونه او پروسس کولی شي د سیمې د هیوادونو لپاره دوامداره او متقابلې ګټې رامنځته کړي. په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو 15 کاله تیریږي، خو کابل تل هڅه کړې چې له نړیوالو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي او له نړیوالې ټولنې سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو تعاملاتو لپاره زمینه برابره کړي. په دې وروستیو کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ترمز د نړیوال سوداګریز مرکز په سرخان دریا چین سوداګریزه غونډه کې د افغانستان، ازبکستان او چین ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزې همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. عزیزي وویل چې د افغانستان او ازبکستان اقتصادي اړیکې په وروستیو کلونو کې نوي پړاو ته داخل شوي دي. د نوموړي پر وینا د چارواکو او سوداګریزو پلو سفرونو، ګډو ناستو او د خصوصي سکتور ترمنځ هوکړو د سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې د پراختیا لپاره زمینه برابر کړې ده. برای ما افتخار است که امروز در کنار دوستان و شرکای تجارتی خود از کشورهای ازبکستان و چین حضور داریم. کشورهایی که افغانستان با هر دو روابط دیرینه اقتصادی و منطقه‌ای دارد. روابط افغانستان با ازبکستان در سالهای اخیر به خصوص وارد مرحله جدید از همکاری‌های اقتصادی شده است. سفرها و دیدارهای متقابل مقامات و هیئت‌های تجارتی دو کشور، برگزاری نشست‌های تجارتی و امضای تفاهم‌نامه‌ها میان بخش‌های خصوصی دو کشور و توافقنامه‌ها زمینه را برای توسعه بیشتر تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. هغه چین د افغانستان یو له مهمو اقتصادي شریکانو او د سیمه ییز اتصال د پراختیا په برخه کې یو له اساسي لوبغاړو څخه وبله او د سیمې بازارونو په ځانګړي ډول چین ته د افغانستان د صادراتو پر پراختیا ټینګار وکړ. از این منظر توسعه مسیرهای ترانزیتی میان چین، آسیای مرکزی و افغانستان برای همه کشورهای منطقه فرصت مشترک ایجاد میکند. ما از توسعه مسیر خط آهن چین، قرغیزستان، ازبکستان استقبال میکنیم. د صنعت او سوداګرۍ وزیر زیاته کړه چې افغانستان چمتو دی د چینایي او ازبکستاني شرکتونو د پانګونې لپاره د کانونو، کرنې، پروسس، انرژي، تولید، ماشینالاتو او اقتصادي زیربناو په برخو کې زمینه برابر کړي. عزیزي همداراز د منځنۍ اسیا او چین له لارې د نویو ترانزیتي دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه او ویل چې د ازبکستان د سوداګریزو شبکو له لارې چین او د سیمې نورو بازارونو ته د افغانستان د صادراتي توکو لیږدول کولی شي د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پیاوړې کړي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې ګډه پانګونه او د خامو موادو پروسس کولی شي د سیمې هیوادونو ته دوامدارې او متقابلې ګټې رامنځته کړي.
چین یکی از کشورهای مقتدر اقتصادی است و در شرایط موجود رو به انکشاف هم است اقتصادش. بر پیمانی که روابط درست و دقیق و عمیق ما با کشور چین داشته باشیم، از این مزیت ما میتونیم بهره لازمه برده باشیم و همچنان عملی کردن طرح بیارایی که به سود همه کشورهای زی داخل تمام میشه، من جمله به افغانستان هم، و یک بخشش میتونه خود کوریدور واخان هم بوده باشه و ما میتونیم از این مجرا کالاهای خود راحت‌تر صادر و وارد کرده باشیم. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم دروازه په تیرو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي اختلافاتو او ناندریو له امله تړلې پاتې شوې ده. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي محمد یحیی اعلان کړی چې پاکستان اجازه ورکړې ده تر 224 لارې له تورخم لارې افغانستان ته بشري مرستې ولېږدوي. هغه زیاته کړې چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړمنو کورنیو ترمنځ وویشل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رغچی ویلي چې هیواد یې د افغان غوښتونکو لپاره د ویزې په ورکولو کې هیڅ خنډ نه لري او د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي. نوموړي د خراسان رضا ولایت د چارواکو سره په یوه غونډه کې ویل چې د سرحدي ولایتونو ستونزې په سیمه ییزه کچه او د افغانستان د سرحدي ولایتونو سره په ښه توګه حل کیږي او د کابل او تهران ترمنځ خبرو اترو ته اړتیا نشته. نوموړي د افغانستان، پاکستان او ترکمنستان په اړه ویل چې د ایران ګاونډي هیوادونه د بندیزونو لاندې د دې هیواد له مهم اقتصادي ظرفیتونو ګڼل کیږي. عراقچي دا هم ویل چې د خراسان رضا ولایت د ګاونډي هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو او سفر کولو واک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي چې د افغانستان غوښتونکو لپاره د ایران ویزې د صادرولو په برخه کې هیڅ خنډ نشته او د ایران د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي. عراقچي دا څرګندونې د خراسان رضوي ولایت له چارواکو سره په یوه غونډه کې کړي دي. خراسان رضوي له افغانستان سره د ګډې پولې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي اړیکو، سوداګرۍ او د خلکو د تګ راتګ له پلوه له مهمو سیمو څخه ګڼل کیږي. داشتن و ادامه و گسترش روابط در تمام عرصه‌های اقتصادی، تجارتی، سیاسی، اجتماعی بین دو ملت‌ها بین همسایه‌ها به نفع کشورها هستند. چنانکه که افغانستان کوشش داره با هم همسایه روابط خوبی داشته باشه، همسایه هم مانند کشور ایران با وجود کوشش داره و کوشش خود بیشتر بسازه و در اخیر که اعلان هم کرده که مثلا سهولت در صدور ویزا میاره و ادامه میتونه و مشکلات مرزی رو حل میکنه. این هم تلاش ایران است که با همسایه میخواد رابطه خوبی داشته باشه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارس ټینګار کړی چې د سرحدي سیمو ستونزې باید د سیمه ییزې همکارۍ له لارې حل شي. هغه ویلي د ایران د سرحدي ولایتونو ستونزې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره د سرحدي ولایتونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو او تعامل له لارې هواریدای شي او اړتیا نشته چې دا موضوعات د کابل او تهران په کچه په مذاکراتو کې مطرح شي. عراقچي د افغانستان، پاکستان او ترکمنستان په یادولو سره ویلي چې ګاونډیو هیوادونه د ایران لپاره په ځانګړي ډول د بندیزونو په شرایطو کې له مهمو اقتصادي ظرفیتونو څخه ګڼل کیږي. د هغه پر وینا له ګاونډیو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو پراختیا کولی شي د سوداګرۍ د پراخېدو، د خلکو د تګ راتګ د زیاتېدو او د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا زمینه برابره کړي. اینکه وزیر خارجه ایران گفته است که با افغانها ویزه را صادر میکنه و در پالی ازی گفتن که میتونه مشکلاتی که ایجاد میشه میتونه در سرحد حل و فصل شود. به نظر ما حسن همجواری است از ایران و نیت پاک است که میتونه افغانها کمک بکنه و افغانها هم در شرایط بعد به ایرانیا هم کمک میکنه و کمک هم کردن. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تازه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان او ایران پراخي سرحدي، سوداګریزې او بشري اړیکې لري او د تګ راتګ اسانتیا او د ویزې صادرول د دواړو هیوادونو د اتباعو لپاره له مهمو موضوعاتو څخه ګڼل کیږي. اوس به ولیدل شي چې د ویزو پر صادرولو او د سرحدي او سوداګریزې اړیکې پر پراختیا ټینګار په عملي ډګر کې به تر کومې کچې د افغانانو د تګ راتګ ستونزې راکمي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي تعاملات پراخ کړي. الجزیره راپور ورکوي چې څنګه چې ښي اړخي ګوندونه په اروپایي سیاست کې ډېر نفوذ ترلاسه کوي، په اروپا کې د زرګونو افغان کډوالو د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې د افغانستان جمهوریت له نسکورېدو وروسته زرګونه افغانان په تېره هغه کسان چې له بهرنیو ادارو سره همکاري کړې وه اروپایي هیوادونو ته لېږدول شوي دي. الجزیره وایي چې په اروپا کې د ښي اړخو ګوندونو د راپورته کېدل کولی شي د افغان کډوالو وضعیت په بېلابېلو لارو اغېزمن کړي. دا ګوندونه عموما د کډوالۍ په اړه د زیاتو محدودیتونو، د پناه غوښتنې سختو پروسیجرونو او د هغو کسانو د بیرته راستنېدو ملاتړ کوي چې د استوګنې قانوني شرایط نه لري.
زموږ د دې مهال خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ولرئ.